مونږ تاسو ټولو ته دا اطلاع کوو چې څوک دلته غیر قانوني طور باندې پاتې کېږي، تاسو چې که چا POR کارډ وي یا افغان سټیزن کارډ وي، نو هغې ته دا درخواست ده چې په پاکستان چې کوم سرکاري مخصوص مهاجرینو کیمپونه جوړ شوي دي هغې ته دې زر تر زره شیفت شي، ورنه دوی سره به قانوني کاروایي کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ته وایم چې په دې چینل به تاسو ته روزانه د مهاجرینو کومه مسله چې ده نو یو ویډیو یا دوه ویډیو د هغې باره کې چې کوم اپډیټ راځي د حکومت د سایډه یا نور څه تکلیف راځي نو هغه به تاسو سره موږ هغه په دې ویډیو کې لکه دوه ویډیو به روزانه هغه صرف او صرف چې کوم دی د افغانستان کوم مهاجر چې دي د هغو باره کې به هغه اپلوډ کېږي. ویډیو طرف ته راځو، خو د هغې نه مخکې تاسو ته یو ځل بیا وایم که چا چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ چې څه قسمه معلومات راځي به بیا تاسو ته زر تر زره درسي. مسله دا ده کم تاسو دا وخت په سکرین باندې څه کتې هم شئ، تقریبا په کوټه کې 45 افغان مهاجرین دي، علاوه پېښور کې 17، په اسلام آباد کې 38 مهاجر چې کوم دی هغه ګرفتار کړی شوي دي. د دې علاوه د ملک په نورو سیمو کې په هغې باندې هم چاپې لګي او د هغو کوم ګرفتارۍ کوشش چې دی هغه جاري دی، یعنې کوم غیر قانوني افغان مهاجرین چې دي. کوم ډیډلاین چې ورکړی شوی دی هغه هم 31 تاریخ دی. د 31 تاریخ نه هاخوا بیا کوم ګرفتاریانې چې دي به مخې ته راځي، خو تاسو ټولو ته د یادوي چې حکومت دا ویلي دي که د کم مهاجرین چې دي د هغو دلته کې په پاکستان کې څه قسمه کاروبار وي یا ځمکه کورس وي هغه دې زر تر زره خرڅ کړي، ځکه د 1 تاریخ نه هاخوا شوي نو د هغه چې کوم دی د سرکاري کېدو امکانات هغه هم ډېر زیات سیوا دي. نو تاسو ټولو ته هغه وایم کم مهاجرین چې کم مهاجر چې د افغانستان هغه که زما دا ویډیو ګوري نو که ستاسو دلته څه قسمه کاروبار سوي زر تر زره هغه ختم کړئ، ځکه چې د هغې کم سرکاري توب کم امکانات چې دي هغه ډېر زیات سیوا دي. نو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به م خوښه شوي، که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د راسي نورو ویډیوګانو دپاره.